کینو کنه کینې زمونږ په میدان جنګ کې زمونږ خاوره نه جوړه موږ نور د جنګ میدان نه جوړېدو غواړو دغه زمونږ ګناه ده او دې حکومت ټول عمر دې فوج د جنګ په نامه باندې د جنګ په خاطر باندې زمونږ په خولې کاڼې ایښې دغه شانتې طالب هم زمونږ په خولې کاڼې ایښې چې زه اسلام ګټم نو ته به غږ نه کوې که ته بېپریا په کور دې بې تاله کېږي خو ته به غږ نه کوې نور مونږ دې ځای ته رسېدلي یو چې مونږ د دې خلاف چې دی نو خپل اواز وچتول غواړو مونږ هلکه دې موسکار زمونږ د جنګ نه د ستړي کېدو علامت دا دی چې نن ټول پښتون قام په دې خاوره د خیبر راغونډ شو او هغوی چې اعلامیه جاري کړه د هغه اعلامیې بنیادي برکت دا و چې هغه په قوم کې یووالی راولي اتحاد راولي تر څو چې مونږ قوم چې دی دا متحد نه شو دا یو نه شو تر هغې پورې زمونږ مسله نه حل کېږي دلته کې زور دی د فوج سره د ټوپک زور دی د ټینک زور دی د جال زور دی خو په دې یو خبره تاسو یقین وساتئ چې د ولس زور الله پاک وایي دا زما زور دی د ده دا ټینک او دا جال د ولس د زور مخې ته نه شي ودرېدلی دا د دغې ولس د پټېدو برکت او د دغې جرګې برکت چې نن زموږ دا مشران چې دی دا په جیل کې دي او عدالت روزانه ثابتېږي چې دا د دوی دا مقدمې دروغ دي او دا ولا خارجي او دې نوې نوې جوړۍ پرون یې په دغه د بلوچستان د یو داڼې چېرته کې چې اغلا کړې د هغه هم په ملک نصیب پسې اچولې د اغلا افسوس خنده خبره نه ده افسوس خبره دغه جان نن تاریخ دی پرون عدالت 3 ورځې 4 ورځې تاریخ ورکوو موږ ولاړو وکیل صاحب ورته وویل چې اخر په څه کې تاریخ ورکوې موږ ته ووایه نو دوی سره هېڅ جواز نشته خو زمونږ ستاسو دا ورورولي او د اتفاق چې دی که دا مونږ قایم وساتو او مونږ پوره هم نه وو نو د ده نه توپ کار کوي نه د ټوپک کار کوي نه دې زما دا خوله بندولی شي خبره بنیادي دا ده چې مونږ اصول غواړو مونږ آیین غواړو مونږ امن غواړو په امن کې او په آیین کې د تاوان دی ښکاره خبره ده پکار یې زده کړو پرون دلته کې په دې پېښور په APS کې ماشومان مړه شو په 2014 د هغې ماشومانو په 14 تاریخ کې قتلعام وشو په 19 تاریخ دا سیاسي پارټۍ ټولې راغونډې شوې کېناستې او نو نیشنل ایکشن پلان په نوم باندې دوی یو پالیسي جوړه کړه او هغې پالیسۍ څه وکړل هغې پالیسۍ ما ته خیال راونه راسه هغې پالیسۍ دې فوج ته اختیار ورکړو د دې پولیس د دې سیول انتظامیې او د دې ټول ملک اختیار د فوج سره شو د انټرمنټ سنټر په نوم یې جیلونه جوړ کړو د دغه په نوم یې خپل عدالتونه جوړ کړو او نن د هغې اکټ او د هغه اکشن د څه ورته وایي د نیشنل اکشن پلان برکت دی چې دا پولیس د دې فوج په خوله باندې په ما دروغ FIR-ونه درج کوي او هېڅوک ورته غږ نشي کولی نن بیا هم دغه خبره روانه ده دې چې اوبه خړې نه کړي دې جنګ جوړ نه کړي دې زما اختیار نشي اخیستی دې په ما باندې حکومت نشي کولی دویمه خبره دا ده چې د فوج ټریننګ چې دی که نه دا د دښمن دپاره کېږي دې چې زما په کوڅو کې ګرځي دته د دښمن ښکاره دا راته ووایه چې کوم پښتون دی چې هغه دښمن ته غاړه کې ګول اچوي چېرته چا پښتون اچولی د دښمن په غاړه کې ګول بالکل نه نو موږ درته ګلونه ولې اچوو دې خو ما ته دښمن په نظر که د ده رویه د دښمن نه شي نو دا دومره بنیادي مسله ده چې دا دې موږ سره څه کوي زموږ مشرانو سره څه کوي دا د دښمنۍ په انداز باندې کوي او که دې موږ د دښمن په نظر ګوري موږ د دوست په نظر نشو کتلی لهذا د موږ او ستاسو په دې خبره اتفاق دی چې موږ نه ټوپک راخلو نه شیشه ماتو نه په روډ باندې نقصان کوو خو موږ به د امن چغه تر هغې پورې وکړو چې تر څو پورې موږ د دې خپلې ځمکې نه د خاورې نه د جنګ بنیاد ختم کړی وي دویم زموږ تجربه وشوه چې د کور پرېښودل چې دي د ځان سپکول دي کور به هېچا ته نه مړه کېږو په خپل کور کې په خپل کور کې به مړه کېږو بنیادي خبره دا ده چې تر کله پورې کور نه پرېږدو د ده مسله بیا په ما باندې نشي راشي لنډه خبره ده موږ مالکان ستاسو ډېره ډېره مننه انشاءالله خپل اتفاق په جاري ساتو